بسم الله الرحمن الرحیم. د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزیایف وایي افغانستان د نړۍ له لید څخه لرې پاتې شوی او په نورو هیوادونو کې جګړه د دې لامل شوې چې نړۍ له افغانستان څخه مخ واړوي. هغه ویلي د دې هیواد بل افغانستان سره دوی هیواد بل افغانستان سره لازمه همکارۍ ته دوام ورکوي او زیاته کړې ده چې د افغانستان کنګل شویو شتمنیو ازادېدل کولی شي چې د دې هیواد پر اقتصادي وضعیت مثبت بدلون راولي. په هر صورت افغانستان په کومو حساسو مرحلو کې قرار لري او د نړۍ توجه ورته څه ډول ده؟ افغانستان تر کومې کچې د نړۍ توجه ته اړه ده؟ نړۍ څنګه او په کومو مرحلو کې افغانستان ته پام راګرځوي؟ او که چېرته د افغانستان او نړۍ ترمنځ د لیدلوري تاثیر شتون ولري پایلې به یې څه وي؟ سلام وخت بخیر. زه حمیدالله لالزو یم. په بحث کې راسره دلته په سټوډیو کې د سیاسي چارو شنونکی روح الله هوتک صاحب ده او د سکایپ په لیکه راسره د نړیوالو اړیکو کارپو عزیز مارج صاحب ده. مېرمنو تاسو ته ښه راغلاست وایم. پخیر راغلی. مارج صاحب تا ته هم ښه راغلاست وایم. ستړی مه شئ. د ازبکستان ولسمشر څرګندونې څه رسوي تاسو نظر څه دی په اړه؟ مننه. زم تاسو تخنیکي همکاران ته ښاغلي هوتک صاحب ته لیدونکو سلامونه او احترامات وړاندې کوم. علیکم سلام. ګورئ دا خو سمه خبر ده چې نړۍ خپل کار مخته بیایي، خپل برنامه مخته بیایي. که جګړه جنګ کوي، که فایدو ته ګوري، خپلو ګټو ته ګوري. د ازبکستان ولسمشر خو له پخوا نه ګوري د حالت څېړي چې د اوکراین جګړې نه پیلېدو سره ولې امریکا له افغانستانه ووتله. مخکې نه وتله، باندې وخت کې وتله او تړون یې لاسلیک کړ له طالبانو سره. دا خو یو علت ده. دغه اخر کې ګوري چې درېیمه ناسته د دوحې هغه تدابیر چې نیول سوي وو چې هلته یو استازی معرفي کېږي، انتوني ګوترش به ګډون کوي. د سیند یو غلو د گزارش مکمل چاودل سوی دغه په هکله به پرېکړې کېږي. بارم دغه یو رقم ټیټه سوه، ډاون حالت یې ونیول، ټیټه حالت ته راغی. علت یې دا و چې هلته پوتین لاړ، له کوریای شمالي سره وکتل، په کریمیا باندې مثلا حمله سوې وه، هلته ویل دا امریکا کړې ده. دې خوا ته د اسرائیل تیاری نیول کېده په لبنان باندې د حملې وه. دې خوا د ایران ولسمشرۍ کې شرق و غرب سیالي وه، قالیباف وروسته چې رئیس جمهور سي هغه نسه بالاخره مسعود پزشکان سره اړیکو ته پرېنښود، د مداخلاتو موجودې وې. بیا د پوتین خصوصا د شمالي کوریا سره لیدل احوال ته پروتوکول لاسلیک کړ، که په تا حمله وسوه زه به دفاع کوم، که په ما وسوه ته به یې کوې. بیا جاپان مې ویتنام ته تګې دا خامخا سره پرې ځکه دا غونډه د دوی بل په ټیټه سوله، یعنې معنا یې دا چې هغه پام چې میرزیایف چې وایي د نړۍ پام چې افغانستان ته و، دوی په نور خبرو باندې لاړل اخته سوله. خو پیږي هلته راغلي د اوکراین کې جنګ ده، پوتین لاړه بېرته په حماس اسرائیل کې جګړه پیل کړه. هلته 50 کلن قرارداد چې نیکسن له عربي هیوادو سره اوپیک سازمان سره یا مثلا جزیرسي یا ګلف سره جوړ کړی و، لاسلیک کړی و. بلاک ګولډ ورته ویلې، نرخ په ډالر و، معیارونه ته یې هغه قرارداد هم اوس پوره سوی ده. د هغه حالت هم ګوري چې څنګه یا په امریکا کې ټاکنې دي. دې ټول د په کتو سره خامخا فکر او پام بلې خوا ته وي. اوس داسې خبره دا نه ده، خبره دا ده چې نړۍ کې یو حالت راځي، یو تغییر راځي، انقلاب کېږي، بحران کېږي، جنګ کېږي، پام یې خوا ته بلې خوا ته کېږي. زمامدار د یو ملک، سیاستمدار د یو ملک دا یو څه کوي؟ آیا کېږي په دې تحلیل، تجزیه، فکر، مرکز تحقیق، څېړنې لري، پالیسي بهرنۍ لري د نړۍ په کچه، د سیمې په کچه، ګاونډ په کچه؟ دا یې اوس په دې پوهېږي چې دغه اثرات منفي را روان دي، څه ورته کوي؟ دا یې په دې پوهېږي چې دغه اثرات اوس مثبت را روان دي، ګټه مسولېږي، ښه فرصت ده، څنګه اوس کولی شي ګټه پورته کړي؟ که ویده ده، ویده خو بیا داسې چې ته پروت دي. په هر دولت کې دا پر سرحد د دنیا افغانستان نه یادو، افغانستان خو به لا ډېر په ټوله دنیا کې، په درېیمه نړۍ دنیا کې غیر له 9 هېوادونه چې هغه نو ډېر پورته دي چې په خپل اقتصاد، په خپل مټ ولاندې خپله خبر کوي. نور ټول دولتونه یو بل سره معامله لري. دا معاملې ته همداسې نه چې ولایت تقسیم سوي دي، جاسوسي ده، اوسه کالي څټه ده، لاسپوڅه ده، معامله کوي. معامله دغه ګټې خپلې ګټې سنجوي سره روان دي. پیږي ایران پیږي ما ګټه په امریکا کې 25 کې ده، هغه کار ورته کوي. پیږي چې په روسیې سره باید څه وکړم،
چین سره څه وکړم له افغانستان سره هم ګوري هلته ناستې کشور همسایه برادر همجوار صاحب هم فرهنګ صاحب دا او دا که تاریخات مشترک ده چې فایده یې د ده په فایده یې د موږ په تباهي کې داسې د تباه کوي چې لکه دا 50 کاله پاسګانه رانیولې ته دا اوس یې ووایي او چې بیا ګټه یې په دې کې چې دوستیو کې بیا را روان داسې مرستې هم سره کوي غېږ هم درکوي او چاک قربانه وایي دنیا دا قانون بنان په ټولو دولتو کې ما ویلې 2 ډوله کسان دي یو ژمن هېوادپال کسان دي یو لاسپوڅي د پردیو ګټو ته زمینه مساعدوي ګډوډي جوړوي هغه بیا پټې معاملې کې خپلې پټې پیسې اخلي دا په افغانستان ټوله کې شته هغه که چیرې د وطن پرست هېواددوست ژمن پاک د خاورې اصلي بچی که ترایت و کفایت و ګټیا ولري استخبارات قوي هغه رسوا کړي هغه زر محوه کېږي د حق و باطل جګړه منځته راځي او هغه کار څه کوي بیا دی نشي مغلوب کولی ځکه په ده بیا ملت درېږي غیر له دې نه کومه توطیه جوړه کړي او مړې کړي نو بنان دا شته اوس دغه طور کې چې بحران کېږي په نړۍ کې هغه پردي ګناهګیان لاسپوڅي زمینه مساعدوي چې شرایط یې ورته برابري چې راځه جنګ دې راوړه جګړه دې راوړه قرباني ورکوم د تا ګټې به درته تامین شي سیالي دې هم کوه صاحب که تاجکستان باندې حمله کې وکړه په بله خوا کې که دا کې زه ته لوکړې ورته خدمت کوي او که چیرې بیا لا ژمن کسان هوښیار وي هغه بیا له هرې جګړې نه هر بحران نه هر تغییر د دنیا نه چې دی ورته آمادګي لري تیاری لري پالیسي لري ګټه پورته کوي نه ډارېږي که چیرې یو پلاوی راټاکل کېږي 100 ورته راوټاکه راځه زما دغه ګټې دي دغه ویاړونه دي دغه ملي افتخارات دي دغه پروګرام لرم دغه قانون لرم دغه سیستم لرم دغه یو قوي اداره لرم قوي کادرونه لرم بله مارج صاحب بود محکمه سره پته نیولو ځای نشته معیاري سټنډرډ حکومت دي دغه حالت چې زه ګورم اوسنی په افغانستان کې یقینا ته موږ دا 3 کاله د برۍ مشکل طالبان ته اوس په دې عقیده یم چې طالبانو کې هغه لاسپوڅي زیاتې نسبت له پاکستان نه هغوی واک زیاته د نورو تحصیلات راوستلي دي یو اداره نه جوړوم یو موقته اداره د اساسي قانون نه لرم چارواکي ورته چیغې وایي نړۍ هم چیغې وایي افغان هم چیغې وایي خپله طالب ډېره زیاته مننه مارج صاحب بیا راګرځم چې مطلبونه پرېږده نه پرېږدي دا حالت چې ګورم موږ ته رقم حالات پروژه‌ایي کارېږي نو که چیرې نړۍ فکر کوي نه کوي ویده یې ورته ناست یو صاحب هغې ته ګورو ته وایي چې دولت موږ ته بن کې جوړېږي دوحه کې جوړېږي پاکستان کې جوړېږي سلامت شه مارج صاحب بیا درته راګرځم مارج صاحب تاسو څه نظر لرئ افغانستان په کومو حساسو مرحلو کې قرار لري د نړۍ توجه ورته نن څه ډول ده د پرون او سبا توپیر څه و دا ګوره خپله د افغانستان په چارواکو د افغانستان په ملت په دوی باندې اړه لري موږ باید نړیوال ته ونه ګورو چې حتما نړیوال باید راسي یا نړیوال ملامت دي یا نړۍ لاسوهنه کوي یا نړۍ داسې کړي هسې کړي دي پخوا هم چارواکي کېناستل وایي داسې خارجه بود نو خارجه چې یو سیاستمدار دغه هنرمند تا ته ډول وي او تا نه رقاصه جوړه کړې ورته ګډېږي نو ته څوک یې نو ته د خپل ضعف مالتیا دا اقرار ده یا که موږ وګورو چې نړۍ اوس څه کوي افغانستان ته دا باید ووایي چې موږ څه کوو د زمامدار پایز د یو مالک پایز د یو افغان پایز ملت څه کوي دولت څه کوي امارات څه کوي دا باید وڅنګه وسي ګاونډیان دي مثلا ټاکنې وسي دې ته ګورو چې په ایران کې ولسمشر کېناسته اوس څه کوي موږ سره موږ باید دا کار وکړو چې هغه اوس څه کوی شي څه پالیسي ورته جوړو څنګه خلک مجبور کړو چې موږ ته راسي ولې د موږ غونډه په دوحه کې جوړه شي مدیریت یې پردی وکړي ولې دا غونډه په افغانستان په ولایت کې جوړه شي مدیریت یې افغان ونه کړي خپله دوی مته احتیاج نیسي بالاخره دوی مجبورېږي دوی ضرورت لري دلته دا درک کوي چې په دې دنیا کې په دې جغرافیه کې یو مملکت د افغانستان پای شته لکه پخوا دا چارواکي طالبانو ته ویلې بېګانه است پنجابي است بېګانه است موږ همدا ورته څو خلکو دا د همدې خاورې بچیان دي یو وخت راځي بیرته راځي د همدغه کور د همدغه مځکې ډېرېږي پټېږي دوی په همدې غفلت خلک ولول اخر راغلل اوس بیا چیغې وي چې دا کراکره اوس ناستې معاملې ته سره اسانه چاره نشته معامله ورسره وکړه که چوکۍ درکړي که دولت درکړي که ورسره جوړجاړی وکړي
نړۍ هم همدا رقم ده. بالاخره د ترانزیت ته ضرورت لري، تجارت ته ضرورت لري، امنیت ته ضرورت لري. په زور خو اخیستی نه سي پرېږي، دا د غومبسې جالې دي که غرض واړې بیا نه پرېږدي. نو بالاخره دې ته تدابیر پکار دي. یو د چارواکو نه معمولا دا کسانو تلویزیونو ته راځي د طالبانو په استازیتوب باندې یا بیاندان دي. دوی نه د ما هیله دا ده چې ډېر په تېر باندې خپل ملامتي باید یاده نه سي. مثلا د افغانستان هغه ریشه چې بنیاد خراب ته دا خو ټول پېږي داود خان چې سلطنت ړنګ کړ او د جمهوریت په نوم یې خلک وغولوله. ویم نه غولول بیچاره، خو نه یې نو څه کړلی چې نه څه کوی دې ته موږ خیانت وایو، نو نه به دې خراباوه. صدراعظم اقتصادي تدابیر درلودل کړي به دي. دغه جي که نو پایې خرابه سي، روسانو کمونستانو ډلې راغله چې خلک ژوندي ښخ کړل. بیا نو ساعت مجاهد په نوم د اصلي مجاهدین خو نشته، خو یا خاور لاندې بیا کور کې ډوډۍ نه لري. دا غله راغله مفسدین چې په څارویو میخونه ول د خپل خویندو تیې پرې کول او لوټ یې کاوه. دوی راخطا شول د اسلام په نوم جهاد په نوم باندې ټول کابل بنیاد وران کړ. هغه چې یو ډله طالب راغی پاور دولت کې خلکو ښه غېږ ورکړو، ټیولا ښه خلک دي. دوی کیبل راواخېسته، سبا مې تلویزیون ماته نن تلویزیون کې ناست د خلکو په ناموس یې واورونه شروع کړه. ولې ماري صاحب دلته یو څه بله ملل متحد راسي، دغه 100 کاله ملل متحد او امریکا او دا څه راغله د خپل غلامان راوستل. صحیح. یوه ډله کېنه خپله دوی به چې له نامانه تاییدېږي، خپله به پارلمان هغه پورته کېده، سفارتونه یې ټاکي. غله ټولولې هغه بې غیرتۍ انسان په قوم کې لټاوه، هغه د قوم ټیکهدار کوه، پړساوی خلک هغه پسې روان وو. هغه به وطن ته دښمن نه وو. غله مفسدین غاصبین راوځه چې اثار یې پاتې تر اوسه پورې. دوی له خو ګیله نشته. دوی خو همدا وس یا وزیر یا امین و بچا ته واک هم نه ورکوه. همدغه وجه وه زه پر هره ډیپلومات وم تر راوتښتم تران په 2006 کال کې، ځکه دا حالت ما لیده ما نو درک نه کوه. خبره دی که چې څوک خو دا کار نه کړي و، سترګې امید هر وخت موجوده حکومت دی هغه که څومره ښه کوي هغه وګوره خلک نه وایي وایي دا تا رسالت و مکلفیت ده او ناخوالې ورته وایي چې هغوی ته پاملرنه وکړه. زیاتره همدا اصول ده، په دنیا کې رواج ده. په دا مترقي مملکتونو کې نو انګلستان کې نورو ځایو کې څومره چې کوي هغه چیز چې نه هغه وایي راکړه، ځکه ته مسؤل یې او که نه راکړې لرې ثبوت څوک راسي. که چیرې ځکه امتیاز د حقوق او وجایب لري، هم د ملت هم حقوق وجایب، اوس ته ملت نه مالیه اخلي، دا د وجیبت تا درکوي. حق درمند لري، حق د تعلیم، حق د دفاع، حق د عدالت، حق د کار، حق د ژوند، دا به ته تامینوي. بیا تا فرمان مني، د تا ته مالیه درکوي، تا نه بیعت کوي، تا ته اطاعت کوي. دولت عاید هم داسې ده، دا یو قرارداد منځ کې ده. نو بنا هغه چې څه کړي دي چې اوس هغه کړي دي زم کوم دا خو دا معنا چې فلانه اغلا کې زم لا ختم غلن خاطش تناسي. سید ماري صاحب د برخه ته هم رزو چې باید دلته خپل اسلامي اماراتو حکومت باید څه وکړي په ټوله کې، ولې دا بحث راپورته کېږي چې افغانستان تر کومې کچې د نړۍ لیدلوري تر تاثیر لاندې قرار لري. تاسو یادونه وکړله چې وړاندې خپلمنځي کرکو شیندل ول بدبختۍ ولې هغه وخت د نړۍ لید څه ډول و د افغانستان لپاره؟ ګوره هغه وخت خو نړۍ ټول افغانستان ته راغلی او هر یو خپل اهداف درلودل. دلته یو ډګر د جګړې وه، خپلې وسلې تازمیح کېدلې، وسلې خرڅېدلې، حریفانو صاحب شرط و غرب وهلو ټکول وه، اداره او کنټرول هر څه د پردیو په لاس کې وو. دا یو واقعیت ده. اوس بد راسي، اوس دلته دوس یو خبره د 40 میلیونه وکړله. صحیح ده چې په ډول باندې راځي، خو بیا هم خواله دی که چې افغانستان ته راځي، خو مسؤل دولت باید حساب ورکړي ملت ته. یا مثلا امریکا وایي ما 3.8 میلیارد تر اوسه پورې طالبان ته ورکړي. دا پیسې چیرته دي؟ آیا رښتیا ورکړي نه دي ورکړي؟ دا باید وضاحت ورکړي مسؤلین، وزارت مالیه، ریاست رئیس بانک، رئیس الوزرا. دا خو سره د ملت ته باید جواب ورکړي. ماري صاحب یو بل څه دلته چې امریکا وایي چې امریکا دلته وایي ماري صاحب چې دومره 40 میلیونه یا کم زیات پیسې ما افغانستان حکومت ته سپارلې دي په ټوله کې. دلته د افغانستان کنګل شوې سرمایه دا ولې نه راخلاصوي؟ بالاخره دوی دغه مرستې ترسره کړي، دا تشویش هم ده. هغه چې خلاص نه کړي لا ښه کار، ځکه هغه داسې پیسې نه دي افغانستان، هغه ریزرو پیسې دي. هغه 1948 کال راتېر خواته په ریزرو بانک د نیویارک کې په دې کې چې هغه پشتیباني د پیسو وه، هغه هغه سره طلا هم وه، نور هم وې، هسې نورې پیسې هم د موږ د لیټر آف کریډټ په نوم باندې
په سویس بانک کې دی چې کې می خو سي هغه پیسې خو خوړه کچېره کمی کیه وخوري خپل ریکلاکه وره اعلان وکړي د نیویارک قربانیان تر کوم افغانان په وجود څولې د مملکت ورکه نور کاغه ساتي وو تر دې پورې ته قانونمن مسؤله کابینه راسي بیا هغه وخت موږ هم د ایداتي ور موږ مظاهره وکړه په انګلستان کې د امریکا سفارت مخې ته زاولین کسم چې وینا مې وکړه ته ویډیوګان ستا چې پیسې تاسو ملکیت د موږ ځا بدل ساتل سي ساتل دي اما کله مسؤله کابینه راسي نه چوکیدار دا موقت یعنی چوکیدار سامه کابینه بدل اوس کا طالبان ته ځم دا وای چې خاورې تالاس کې بلس کنټرول لري حاکمیت پکې لري قلمرو لري نفوذ لري واک لري یو لاس یو کوم شي نو دا کابینه موقته ولې مختبه بیا راګرځم مارد صاحب بیا راځم چې دا کوم ځای مذاکره چې لري دي خو کابینه د مسؤلیت کې نړۍ ته جوابګوي نړۍ اساسا قرارداد وکي اساسي قانون د شرعي قانون څخه جوړ کوس چین سره معاملې کې چین مسلمانانو د حکومت قانون سره کې کور د وطن مارد صاحب د تدابیر او تویني سره وخت ورسره یو څه اصلاح راغله د نړۍ باندې پرمخ خلاص شي بیا به تم آزاد غږیږي موږ به آزاد غږیږو په نړیوال سټیج کې به لاسم پورته دا چې تخپل کمبوتات لري نړۍ ته استفاده کوي معنا اخري خبره ډېر عزت چې افغان چارواکي امارات چارواکي باید دا سکرت تر سره کی چې نړۍ مجبوره کی راسي هم راسيو کی هم رابطه جوړه کی هم دلته ډیپلوماټیک برخورد وکړي هم یو خپلواک مستقل هیواد په توګه باندې د افغانستان ملي ګټې ملي او ملي افتخارات بیا راګرځو مارد صاحب وخت چې مراد چې بیا راګرځو معامله سره وسی مننه مارد صاحب دلته اسلامي امارات وايي دوی هڅه کړې ترڅو نړۍ سره ځان وصل کړي تعامل رامنځته کړي دوی ناسته مثلا تاسو یادونه وکړه چې ولې دوی خپل د دې مشرنه کوي چې یو بهرنۍ راځي او د دې غونډې مشرک کوي او غونډه مدیریت کوي په ټوله کې هڅه وایي شوې د نور د نړۍ کار دا او نړۍ د راودانګي بل اخره رسمیت پیژندلو موضوع کې وي کې د اړیکو رغولو وي باید دوی نور هڅه وکړي نه ګوره دا څنګه ده یو خبر ده بیا یو واقعیت ده په نړۍ کې اصول موجود دي کنوانسیون موجود دي اعلامیه دي منشورونه دي منشور ملل متحد شوراګان لري نور مثلا داسې قطعنامې دي حقوق بین الدول عمومي احکام دي په دنیا کې ډیپلوماټیک احکام دي د ویانا دي 1980 او 2020 انداز د بشر حقوق او اعلامیه د 1970 کال مالا څو واره ویل ځای شاه استاد کبیر الدین په امر ورته کلاسیک وکړ نو دا اصول افغانستان منلي یا یو ډول پخلای کړای یا لاسی کړای د نړۍ کې دا یو سلوبون نوی هیواد چې افغانستان یو هیواد مثلا د غړیتوب لري ملګرتوب سازمان 1940 کرا دی خواته دا نړۍ ځان ته اصول دي مثلا یا چې جرایم متلار سو یو په سم کال 1940 کال یا چې کډوالو چار تلار سو یو په سم کال او دغه پروتوکول وشپتم کال دا ټول مثلا هغه شی چې افغانستان د جوست ده اوس مثلا طالبان ول تر شپږم سم پورې مکتبونه پرې خودل ځکه ته پاتې سویتم کال کې یو پریکړه شوې ده چې د ابتدایي ښوونځي اجباري دي ولو کو پردای راځي تر په ویزه تم راځي افغانستان ته کلمیاس زیات لري هغه خپل خپل نور یا بچي په ښوونځي ته ابتدایي ته ولېږي افغانستان به څنګه سره کوي نقص دی نړیوال اصول ده دا کچېره وسوي چې موږ هڅه کوي نړۍ خو شرایط لري دغه خدوا مله بشر په تناقض طالبان نه دي طالبان تناقض وارثین دي خاور نه دي دغه ټول حق لري رابطه سودیت ته تم خوانزي نه پریدي ته دولسمه یا تلور تاسو ته ځکه نه پریدي دغه خو ته حق حقوق د بشر کولان دي یا خزه ته د کار او اشتغال وظیفه لورکه واده تر څو وخت واده دا خو بیا نه کیږي مثلا خپل وای اعلان کې د ما حریم او وای د امریکا د کنټرول لاندې خپل چارواکي دا خبره کوي دلته کچېره د 50 اسلامي هیوادونه څنګه کولای شي نړۍ سره اړیکې جوړې کړي نو موږ ول نسو کوي دلته اوس راځو خپل ځان باید ملامت کو لا په باټونه باید یسو هغه څه سوي دغه خلک وینځ کیږي موږ یې نو سره کونه جوړېږي خو ذهن ته خرابېږي ته لاس کال وروسته بیا ډاکټر خزینه موږ نه لرو مثلا پولیس نه لرو مالې نه لرو لاس کال وروسته ناس ورغانو دا سره کورن ټول بیا سلاوړي د انجینر نه دا جوړ دغه مثلا نور ازو کچېره ته غواړي نړۍ واڅې تاسو اړیکې جوړې کې ته د نړیوال اصول ته
خپل قاعده د خپل دود دستور د خپل مذهب د خپل ملي ګټو پر بنیاد سیستم جوړ کړ اصول سلامات صاحب بس به هم راټولوو ماري صاحب عوامل سره وکنړی سره د اصول دا ځان ملامتي لري که د اصول جوړ کړ سیستم جوړ کړ چې هغه ملامت کړي ماري صاحب بس هم راټولوو په ټوله کې څه باید وشي تر څو نړۍ سره داسې وصل شو چې هغه رښتینی وصل اوسیږي او د دواړو په ګټه اوسیږي په ټوله کې افغانستان پر ګټه اوسیږي نه دا چې لکه وړاندې څه ډول د نړۍ توجه افغانستان لپاره خو کرکه بدبختي په هیواد کې بدبختي ونه اوسیږي او هغه څه وي چې د افغانستان پر خیر او پر ګټه اوسیږي. سوال ما راوسد بله حلاري سدي حلاري اولین کار هر دولت په کار د یو معیاري ستاندرد حکومت په ټول آباد باندې نن سبا مقتضیات لري دا به جوړ په صورت باندې په مسلکی کسان با تجربه کسان هم را نه غله مفسدین فاسدین چارواري یادوم به موږ په شاملونو ځکه خدا سیو کاری به تریلیون کیلو ډالر غلا طالب نه ویل کو چې دوی سره حساب کتاب باید وکړي او دا قصونه په طالبان په بیت المال پیسو به ونه ساتل شي خپل دی یو چوکیدار راولي ونه ساتي او کوي چې نه غلا نه شي خو بیا امنیت نشته خپل دی چوکیدار وګور ته کېنی په صورت باندې اداره جوړه کې په زیر بنا ته باید کار وشي سلامات صاحب خپل زراعت باید مهار شي خپل دنه سیستمونه چې کله جوړ شول د نړیوال اصول ته میکانیزم جوړول د اصول د بنیاد باندې نړۍ سره تعامل کول دا په خپل باندې خپل افغانستان خپل جوړي خپل فاتره اور دی ودان ماري صاحب ډیر زیات سلیقې وو دا سلاس ګو دوته راسه دا کارو کې نه د یو کار چې هغه باید مجبور شي تا راسي لکه دا وځي ګاونډي ټول مجبور دي د امنیت لحاظ مجبور دي ترانزیت مجبور دي تجارت مجبور دي ار یو راسي دا کچ دا فضا مغرخنه ده ته به شرایط جوړ کې د هر امتیاز د خلکو نه هر حالت نه امتیاز واخلي د خپل وخت په ګټه روسیا کې راځي ته وایي ته متحد دی مای او ته راځنه معاملې وکړه پیسې دې راکې امکانات دې راکړ څوک کچا پاکستان امریکا غزه تراګر دي او ته راځه تثبیت وکړه راوړه سیستم پیسې تر واخله امکانات تر واخله تر راځه مبارزه وکړه کچا ترازی غوښتم کار څوک فضایی او هوایی او کار څوک دنیا سره تعامل په دې ډول باندې کیږي لکه امریکا چې ملګری ملتونو سازمان تا د پوښتنه په لکه اته چې کې د اصول په مخ کې که زرهاو فلسطینیان وزني که خلک وزني ځان نه ملامتوي دنیا کې نن سبا گیم روان ده سیاست روان ده نایرنګ روان ده د تورې وخت د توپک وخت دا خلاص کړه باره دې به ځان عیارې سیستم به جوړې په ملت به تکیه کې مسلکي پوه کسانو سره یو ځای به روانېږي په ګاونډ کې په سیمه کې به ته مشر یو غټ به ډېره زیاته مننه طریقه جغرافیه لري متاسفانه مدیریت لري هوتک صاحب ماري صاحب له دوړو نو څخه مننه چې باس کې مو ګډون وکړلو سلامت اوسئ درنو لیدونکو تاسو هم مننه باس پر همدې ځای پای ته رسو تر بیا ښه چاره